السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلوګ سره زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلوګ کې به زه په دوه موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو اول وزیر داخله محسن نقوی د افغان کډوالو یعنی د PoR کارت لرونکو افغان کډوالو حواله سره سټیټمنټ جاری کړی دی او هغه وایي چې د دوی لپاره مزید توسیع نشو ورکولی. کتونکو زه د دې بیان سره اختلاف لرم په دې کې حقیقت بل څه دی اصل حقیقت څه دی په دې ویلوګ کې به زه تاسو ته هغه مخ پر وړاندې راولم. دویمه موضوع زما سره دا ده چې د برطانیې فوج یعنی په افغانستان کې د برطانیې چې کوم فوج ډیپلایو د امریکې په مشرۍ کې په 2001 کې چې نیټو فورسز راغلي په کې برطانیې هم وه تقریبا 2-3 کاله مخکې یعنی فروری 2022 کې د دفاع یو وزارت د یو هلکار نه یو ډیټا لیک شوله هغه چاته ایمیل کو دغه ډیټا ایمیل کوله هم دغه ډیټا په سوشل میډیا یعنی فیسبوک باندې دا لیک شوی ده او د دې ډیټا مطابق په افغانستان کې تقریبا 19,000 هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د برطانیې سره کار کړی وي او په دغه لیکس کې تقریبا د 16 نه سیوا د برطانیې د خفیه ادارې MI6 کسان هم شامل دي دا غوي ډیټا لیک شوی ده. د دې نه علاوه د سپیشل فورسز یعنی یو قسم له تمونګه کمانډو فورس ویلی شو دا غي ډیټا هم لیک شوی ده. کتونکو د دې معاملې په افغانانو باندې څه اثر راتللی شي د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې دا کسان دوی په ماضي کې څنګه چې تاسو ته پته ده د په هغه وخت کې چې کومې ادارې په هغې کې کار کړو که هغه د افغان آرمي وه یا نور حساس ادارې وي دې کسانو سره په څه نه څه شکل کې کار کړو د ټرانسلیټر په توګه یې سره کار کړو نو دا هغه کسان دي یعنی دا 19,000 هغه کسان دي چې د دوی ډیټا لیک شوی ده په فیسبوک باندې نو د دوی چې کوم فیملیز دي یا دوی په خپله که په افغانستان کې وي یا د دوی فیملیز په افغانستان کې وي نو هغوی ته یو قسم لا خطره مخې ته راغلې ده. دوی دا وایي چې ګنې دوی په مستقبل کې د غیر ملکي فوجیانو سره خدمات ترسره کړي دي نو که دوی افغانستان ته واپس دي یا په افغانستان کې د دوی فیملیز موجود وي نو هغوی د خطراتو سره مخ کېدلی شي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د دې واقعې وروستو یعنی د دې لیکس نه وروستو برطانیې دغه افغانان منتقل کولو باندې برطانیې ته منتقل کولو باندې کار تیز کړو او تر دې دمه تقریبا 4.5 افغانان چې کوم دي دا برطانیې ته لیږلي شوي دي منتقل کړي شوي دي او ویل کېږي چې تقریبا 2,000 افغانان نور په پروسس کې دي او دا به هم لیږلي شي او د دې نه علاوه 2,000 نور هم پاتې کېږي چې دا 19,000 موږ ټول حساب ولګو نو 15,000 او 2,000 تقریبا 19,000 دا جوړیږي نو په دریو مراحلو کې کېدای شي چې دا برطانیې ته منتقل کړي شي خو کرنټلی اوس په 2,000 افغانانو باندې کار روان دی چې د دوی او سره د فیملیز دوی منتقل کړي شي. کتونکو په دغه ډیټا لیکس کې تقریبا 19,000 افغانانو څنګه چې ما ذکر وکړو او تقریبا 3,000 د دوی فیملیز وو یعنی د فیملی ډیټا هم لیک شوی ده. یقینا چې دا یو لوی بریچ دی نو په کار دا ده چې برطانیې له دغه کسان د دې ملک وباسي ځکه چې دوی ته خطرات رامخته کېدلی شي څنګه چې برطانیې ته په خپله پته ده چې دوی په څه نه څه شکل کې د دوی سره په افغانستان کې دوی خدمات ترسره کړو د افغانانو هم دغه وجه ده چې د دوی ژوند په خطره کې پرېوتلی شي. الحمدلله فطرت څوک چې د افغان حکومت نماینده دی او ترجمان دی یو قسم لا هغه هم وایي چې بی مونږ عام معافي اعلان کړې ده هیڅ چاته خطره نشته هغه اگر چې د دې تردید کړی دی د دې خبر خو بیا هم لکه د افغانان په یره کې دي او دوی وایي چې په څه نه څه شکل کې دوی یورپ ته یا برطانیې ته منتقل شي. کتونکو PoR کارت لرونکو حوالې سره داسې خاص ښه خبر خو نه دی خو زه د دې خبر سره اختلاف لرم ځکه چې د کانټینټ بدلیدلی شي او د دې خبر چې کوم بیک ګراوند دی هغه داسې نه دی. وزیر داخله محسن نقوی غیر رسمي خبرو سره کې یعنی صحافیانو سره غیر رسمي خبرو کې هغه دا ویلو چې PoR کارت لرونکو لپاره مونږ مزید توسیع نشو ورکولی. کتونکو زه د دې بیان سره ځکه اختلاف لرم چې وزیر داخله د وزارت داخله مشر دی وزارت داخله ته مونږ حکومت نشو ویلو اگر چې امپورټنټ اهمترین وزارت دی دا څنګه چې وزارت خارجه دی فاینانس منسټري دا دغه رنګ نور سیر او سیاحت منسټري دا اهمترین منسټرۍ دی په پاکستان کې نو دا د خو دې ته مونږ حکومت نشو ویلی حکومت د ټولو ادارو ته ویلی شي د ټول وزارتونو ته چې دا راوځي شي او دې ته حکومت ویلی شي. نو زه به لږ ذکر وکړم چې څو ورځې وړاندې تاسو ته پته ده چې سیفران وزارت دا خبره کړې وه چې دا افغانان یعنی PoR کارت لرونکي مه حراس کوئ مه ګرفتاروئ مه ډیپورټ کوئ ځکه چې د دوی معامله وفاقي حکومت سره ده. هغې یعنی سیفران وزارت دا
ذکر نه کړی چې د دې معامله یعنی د دې کسانو معامله د وزارت داخله سره ده یعنی د محسن نقوي د وزارت سره ده هغه وایي چې د وفاقي حکومت سره ده مطلب دا معامله فیډرل کابینټ وفاقي کابینې کې پینډینګ پرته ده په دې باندې به غور کولی شي د وفاقي کابینې او بیا د هغې وروسته به وفاقي کابینه ګوري چې آیا دوی له مزید څونه توسیع ورکړی شو تر دې دمه چې څونه معلومات دي موږ ته نو پای کې تقریبا د 3 میاشتو نه والې ویل کېږي چې تقریبا د 6 میاشتو پورې به PoR کارډ لرونکو له توسیع ورکولی شي خو نن چې کوم سټیټمنټ دی ماته داسې ښکاري چې وزیر داخله ډېر زیات په تادی کې او هغه د مطلب یو جرنل خبره کړې ده چې به دوی له موږ توسیع نشو ورکولی مطلب پاکستان دا غواړي چې دوی خپل هیواد ته لاړ شي خو زما د دې سره اختلاف ځکه دی چې دا معامله د وزارت داخله سره نه ده بلکې د فیډرل کابینټ سره ده راتلونکو ورځو کې تاسو ته پته ده چې راتلونکو ورځو کې به دا وفاقي کابینې ته په باقاعده توګه ولیږلی شي او په دې کې چې کوم مراسلې جاري کړې شوي دي دا به هم لیږلی شي او د هغې غور به جایزه به اخیستلی شي او د هغې وروسته به د دې کډوالو د توسیع چې کوم دی فیصله کولی شي کتونکو دا وخت په پاکستان کې تقریبا 1.4 میلیون یعنی 14 لکه پورې PoR کارډ لرونکي دي یعنی PoR کارډ لرونکي هغه افغان کډوال دي د چا رجسټریشن چې د UNHCR سره شوي د دې نه علاوه ACC کارډ لرونکي هم دي د دوی په 2017 کې د دوی رجسټریشن سٹارټ شو او د دوی دغه رجسټریشن د UNHCR سره نو په ACC او PoR کارډ لرونکو کې دا فرق دی پاکستان دا غواړي چې دا کسان خپل وطن ته لاړ شي او دوی واپسي که پاکستان ته کوي نو په ویزو باندې چې دوی راشي او په باقاعده ویزې دوی ته جاري شي او دوی دلته په پاکستان کې که خپل کاروبار کوي یا نور څه کوي که جاب کوي که څه کوي چې دوی دا کنټینیو کړي ترو پراپر چینل زه ذاتي طور دا رایه لرم چې د افغانانو ته د چا چې 40 کاله شوي 50 کاله شوي او د هغوی بچي دلته پیدا شوي د هغوی غم خادی دي دلته نکاح یې شوي نو هغوی ته ریلیف ورکول پکار دي ځکه چې پاکستان ته هم د انویسټمنټ ضرورت دی او د دې افغانانو تقریبا 10 ارب ډالره پورې په پاکستان کې انویسټمنټ دی دا یقینا ډېر غټ دولت دی که چېرته دا انویسټمنټ د پاکستان نه ریلوکیټ شي بل ملک ته لاړ شي یا چې کوم دی غیر فعال شي نو یقینا پاکستان ته به د دې نقصان وي نو پاکستان له په دې ځای کې ډېر په احتیاط سره ګام اوچتول پکار ځکه چې د ایران معامله د ایران نه هم ډېر خلک ډیپورټ کیږي افغانان خو د ایران معامله ډفرنټ د پاکستان نه ځکه چې په پاکستان کې د افغانانو ته ډېره لوی ازادي ترلاسه ده دوی ایجوکیشن کولی شوي دي دلته نکاح کولی شي دوی دلته بزنس کولی شي څنګه چې تاسو ته پته ده تقریبا په زرګو شمېر کې د دوی کاروبارونه دي د کرش پلانټونو نه واخلي د هیوي مشینري نه واخلي د کیټل فارمز پورې او دغه رنګ چې کوم نور فارمونه دي په زرګو شمېر کې د دوی کاروبارونه دي په پاکستان کې نو زما خواست د حکومت ته چې د دې افغانانو سره خصوصي رعایت وکړي شي او دوی له توسیع ورکړي شي ځکه چې په پاکستان کې د دوی ډېر لوی انویسټمنټ دی د دوی هم پکې پیدا ده او د پاکستان هم پکې پیدا ده کتونکو هم دا د نننۍ ورځ همترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان